بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واورېدل چې اجمل دلبر ته وویل چې خانه په څچل زمونږ حجرې ته یا بل داسې ځای ته چې زمونږ لاس پیبر شي راواله. اوس به واورو چې خانه دلته په څه غم واوښته. خانه والکه خانه کومه خوا او دا څه شی دی په وګه کړي؟ زم لږ د ولسوالۍ بازار ته او دا د اوبو ماشین دی. څه پوه شوې؟ څنګه د اوبو ماشین؟ نوی دا او که زوړ؟ د اوبو ماشین نور څنګه یي خو د اوبو ماشین دی. نو څه پوه شوې؟ مطلب مې دا دی چې د اوبو په ماشین څه کوي؟ که یې خرڅلاو ته وړې نو رایوړه زه به یې درنه واخلم. بازار ته به د تلو حاجت پاته نه شي، ځکه زه غواړم چې د اوبو ماشین دپاره بازار ته لاړ شم. دواړه به له تکلیفه خلاص شو. ته خو اوس لږ نږدې راشه. سمه ده درغلم. څه پوه شوې؟ سلام علیکم جمال خانه. وعلیکم السلام. څنګه داسې له موږ نه لرې لرې ګرځې او لاره دې هم بدله کړې ده؟ که رښتیا درته ووایم نو زړه مې درنه موړ دی. لنډه کې خبره خلاصوه چې ماشین اخلې او که نه. زه ځم بازار ته ناوخته کېږي. څه پوه شوې؟ ولې یې نه اخلم ناځوانه؟ ته خو لږ ماشین راوښیه چې زموږ د کار دی او که نه؟ دا دی وی ګوره نوی ماشین دی. زه یې ځکه خرڅوم چې ما ته کار نه کوي او تا ته خو معلومه ده چې پیسې د څه لپاره ټولوم. څه پوه شوې؟ ولا ماشین خو د کار دی، خو چې دا سور رنګ دی ولې ورکړی؟ دې ته خو څوک رنګ نه ورکوي. زه رنګین انسان یم، ساده شیان مې نه خوښېږي. نور نوی سوچه دی. څه پوه شوې؟ سمه ده سمه ده، خو دا رسۍ هم ورپورې ده. دا خو ترې خلاصه کړه. یاره دا هم ورسره واخله. څه به یاد ساتي؟ څه پوه شوې؟ دا زما له طرفه درته توپه شوه. په څو دې بیه کړی؟ بیه یې راته ووایه. دومره قیمته نه ده چې ته یې وانخیستی شي. څه پوه شوې؟ هلکه جمال خانه، تا هغه زما د ماشین څه وکړه؟ راوړی دې دی او که نه؟ ته پکې څه وایې؟ هو په خیر راغلی قدس ماما، هم ستا غم مې خوړلو. قدس ماما ستړی مه شې. دواړه خیر یوسئ، خو دا دې ونه ویل چې څنګه دې زما غم خوړلو. جماله خورایې ته پکې څه وایې؟ همدا د ماشین په هکله مې درته خبره کوله. ته دا وګوره چې ستا کار کوي او که نه. ته صبر چې ویې ګورم. دا خو ماته هغه زما ماشین ښکاري. ته پکې څه وایې؟ څه شی ستا دی؟ څنګه دې وپېژنده؟ دا رسۍ نه ګورې؟ دا هم ما ماشین پورې تړلې وه. ته پکې څه وایې؟ دا ماشین دې له کومه کړ؟ دا خو خانې راوړی. دا څه وایې خانه؟ دا خانه یې څه سو؟ دا خو همدلته ولاړ و. دا کومه خوا غایب شو؟ څه به دلته پاتې شي چې پردي ماشینونه پټوي او بیا یې خرڅوي. ته پکې څه وایې؟ اوس خو به د خانې خوښ شم. السلام علیکم اسلم باچا. دا څه خواري دې پیل کړې ده؟ انسان خو یو ورځ دوه دمه وکړي. ته د راتلو سره په کار لګیایي او رښتیا د مسافرۍ نه په خیر راغلی. وعلیکم سلام ملک صاحب. خواري مسافري خو د دغو بې انصافو له لاسه راترغاړې ده. ته وګوره چې څومره پوله زما په نشتون کې وهلې ده. زموږ خلک د یو بل نشتون څخه ګټه پورته کوي. چې موجود نه وي نو مال او حال دې خپل ګڼي. تاریخ ګواه دی ملک صاحب چې د دغه پولو وهلو نه لوی لوی لانجې جوړې شوي دي. اسلم خانه ګزاره کوه. قدوس لږ سرزوری دی خو ښه سړی دی. ورته وبوایو خبره به مو ومني انشاءالله. ملک صاحب تاریخ ګواه دی چې قدوس نه د چا خبره پر رضا منلې او نه اراده وي چې د چا خبره ومني. هغه یوازې زور ته تسلیمیږي او بس. ګوره اسلم خانه، زه د دې کلي ملک یم او تا ته خو معلومه ده چې زه په خپل کلي کې هیڅ شر نه خوښوم. ملک صاحب شر زما هم نه خوښیږي
خو چې بل به مجبوروي نو بیا مجبوره یو چې هماغه سلوک ورسره وکړو تر څو چې عقل سر ته راشي او په دې باندې باید قدوس غوږونه خلاص کړي ځکه تاریخ ګواه دی چې همداسې نه پرېږدم مخکې چې څه شوي دي هغه شوي دي اوس نو زه مو منځ کې یم خبره په خبرو حل کیږي وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي نو غاښونو ته یې حاجت نشته سمه ده ملک صاحب ته خپله خواري وکړه خو تاریخ ګواه دی چې قدوس د خبرو سړی نه دی سرزوری دی او سرزوره انسان یوازې زور مني زه خدای به خیر کړي ته لږ د حوصلې نه کار واخله زه به اوس لاړ شم چې نور کارونه هم راتر غاړې دي زه خو راغلی ستا ستړي مشي ته وم خو دا دی بله لانجه په منځ کې راغله چېرته ځې مالک صاحب چې ستړي مشي ته راغلی یې نو راځه له ما سره به حجرې ته لاړ شو تاریخ ګواه دی چې ما ته راغلی میلمه بې چای او بې ډوډۍ ما نه دی پرېښی ښه سمه ده نو زه چې ورځو حجرې ته دی ځه چې ځو رښتیا دا کار خو مې نیمګړی پاتې شو تاریخ ګواه دی چې نیمګړي کارونه تل سرخوږی پیدا کوي ما خو درته وویل که نه چې نور له دې پولو وهلو نه تېر شه همداسې نیمګړی یې پرېږده ځکه د هر څه زما په غاړه او ما چې کله هر څه په غاړه واخیستل نو پوه شه چې خبره خیریت خواته لاړه هو خو راته د دلبر ښکاري همدې خو زما په کار وه څه پوه شوې څه وایې دلبره دا دی ولاړ یم راځه ظالمه زه مو دې په منډو منډو مړ کړم لکه چې موږ وکوڼې او که څه دا ولې داسې وارخطا وې وی ما په ځمکه غوښتې خدای په اسمان راکړې نه رښتیا ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې زه خو تا پسې ګرځېدم ته بیا لا پوښتنه م کې چې ولې وارخطا یې څه پوه شوې نو خو پوښتنه کوم چې په منډو منډو دې ستړی کړم او ما څه کړي دي چې ما پسې ګرځېدې تا پسې ځکه ګرځېدم چې کار دې راته کتلی تا ظالم خو راته دا ویل یم نه و چې د اوبو ماشین دې له قدس ماما نه راوهلی مفتو کې دې غل راوستم څه پوه شوې ولې قدس ماما ګیر کړی که څه ګیر یې نه کړم خو ګیرېدی ورته جوړم پرندې زما دې نازکو پښو ته شي لکه مرمۍ د خطر له ځایه راویستم ظالمه هغه پخوانی متل دی وایي غل چې غلا کوي نو د ګاونډ و کورونو نه اخوا غلا کوي او تا خپل د نږدې ګاونډي نه غلا کړې څه پوه شوې یاره خالیا د پخوانو ډېرې ځای مونږ خو موقع ته ګورو مونږ خو خپل کورونه لا نه وکړو دا مې لا ګاونډی دی دا چې اوس زه بدنام شوم د غلا په تور اوس به څه کوم مجبور یم چې ستا نوم واخلم او بله دا چې هغوی راته د اوبو د ماشین پیسې هم رانه کړې ځکه شیخ خو د مغوی و اوس به هغه پیسې ته بیرته راکې څه پوه شوې نو زما اصول خو درته معلوم دی چې زه خو نه خیال شوی شی بیرته اخلم او نه د کوم شي تاوان ورکوم چاته دا ځکه چې ما سره پیسې پاتې کېږي چېرته سړیه ستا اصول خو زه درته دا اصول ماتوم ما ته به خپلې پیسې بیرته راکې او ښه به یې راکې څه پوه شوې سمه ده زه پیسې درکوم تا ته خو معلومه ده چې زه د ځان سره پیسې نه ګرځوم او نه ګرځولی شم ځکه کله هم چې نیشه شو بیا نور خلک راځي او زموږ له جیبونو نه پیسې وباسي خو ما ته پیسې هم دا اوس په کار دي څه پوه شوې نو ما کله انکار کړی ته به داسې کار وکړې چې
چې د کلي بار سر ته چې کوم پټي دی د پټو سر ته راشه. هلته ما یو ځای کې خښې کړي، پیسې به راوباسم او تا ته به خپلې پیسې درکړم. نو څه غواړې؟ سمه ده، خو ګوره دلبره، که دې را سره چل وکړه نو بیا خو پوهېږې چې کومه لوبه در سره کوم. څه پوه شوې؟ زه به دې هلته په تمه شم، خو چې ضرور راشې. درځم ارومرو درځم.